السلام علیکم مینوالو زما د شاتو نه خواږه او د پستې بادام نه ګران دوستانو شهناز یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضره ده خو مینوالو یو خبره ته کوم نو دا خامخا سبسکرایب کړئ ولې چې زمونږ نوي پروګرامونه چې کله هم راځي نو هغه هم تاسو له راځي خو دا راته ووایم چې په هغه ګنټۍ باندې به ګوته کېدئ نو زه تاسو یو داسې آرټسټ سره ملاوم چې هغه د شروع نه زبردست اکټر و خو هغه په فلم کې کار نه کولو ولې چې هغه پروډیوسري کوله او بې انتها فلمونه هغه لکه ایز ا پروډیوسر کړي دي او هغه د چا د کلی دی د بدر صاحب د کلی دی د سواد دی او ډېر زبردست هغه چې کله فلم کې شوق پیدا شو او انډسټرۍ ته راغلو ایز ا آرټسټ نو کیا بات ہے بیا خو د هغه جواب نو ډېر ښه ایکټر دی ډېر لاجواب ایکټر دی او چې تاسو ته زه نوم واخلم نو تاسو به یې خامخا پېژنئ چې هغه څوک دی هغه اکثر هر فلم کې یو پنسل چوت دی اوس خو به تاسو خامخا پېژندلی چې هغه څوک دی او هغه موږ لا په ډېر مشکله باندې ټایم راکړو ولې چې هغه ډېر بزي دی هغه سره ټایم نشته خو ما چې ورته وویلې چې مینهوالو سره ګپ شپ لګوو نو هغه به بلکل دا خو زما مینهوال دي زما دوستان دي نو خامخا به زه انټرویو درکوم نو د هغه سره موږ ناست یو او د هغه سره یو څو خبرې کوو چې تاسو یې مزې واخلئ او موږ هم ترې خوند والو د هغه نوم دی محمد حسین سواتي دې شرابو زمانه زما د زړه ټوکړه واخیسته دا شراب زما د خوشحالو قاتل دی دا شراب زما د ارمانونو قاتل دی زما د اولاد قاتل دی وکینئ مړه ولې مړه کینه تاسو تر نن تاریخه پورې د چا سپي ته کورې ویلي دي ګزار په ما شوی دی او جواب به یم زه ورکوم زه او څوک چې د دادا بدماشي نه مني هغه خو یا د دې جیل مړ تللی دی او یا یې د ډېرې یرې نه ځان بل جیل ته بدل کړی دی بیا ته د کم پلار زوی چې د دادا بدماشي نه منې په لسو منټو کې صرف او صرف 15 سکنډه پاتې شو او بیا چې په دې لسو منټو کې څوک رانغلل نو په دې باقي ټایم کې به څوک لار به درکم بیبي خو بس لږ شان د خپل حسن خیرات زما د زړه په دې کچکول کې واچو ته چپشه خورې زه د دې خاوند سره یو څو خبرې کوم اوس په ملنګ له راوړې توفه زه تاله درکوم دا دشمني خصمړی مال شی داسې دی چې په دې کې به صرف او صرف السلام علیکم محمد حسین صاحب وعلیکم السلام میډم په خیر جی محمد حسین صاحب تاسو خو مخکې لکه ایز ا پروډیوسر راغلی وئ نو تاسو بې انتها فلمونه ایز ا پروډیوسر جوړ کړي دي بیا تاسو لکه ایکټینګ طرف ته راغلی نو دا تاسو لکه په کم سن کې راغلی ایز ا پروډیوسر بیا تاسو فلمونه جوړ کړل بیا تاسو لکه اکټرۍ په شو کې هغه شوئ نو دا تاسو ته څنګه چې تاسو مخکې خپل فلمونه ذاتي جوړولو نو هغې کې تاسو کار نه کولو او وروسته بیا تاسو فلمونه کې کار شروع کړو نو دا تاسو ته څنګه شوق پیدا شو اول خو میډم ستاسو راتلو ډېره مهرباني چې تاسو نن سبا څوک ته چا تپوس کوي چې تاسو دومره قیمتي وخت کې دومره ټایم وویستو موږ له رالی نو شوق خو میډم زما د هغه وخت نه و چې سن ما ته پته نشته تا ته به پته وي چې ما هغه فلم کې ته سین کولی او تا وایي زه دومره پیسې اخلم او ما هغه هلک ته وایي چې یاره دله پیسې هغه سن و ځان پړی یم په خپله نو زه چې راغلی زما په خیال زما ګیره برېت نه و چې زه دلته راغلی وم نو ما چې پیله فلم جوړوم نو ما پورې دلته خلکو خندل وي یاره د پلار مړ دی تازه وي دې فلم نشي جوړولی خو بس جوړ شو هغه فلم هم جوړ شو د هغې نه پس یو سلسله روانه شوه اکټینګ خو زما ذهن کې نه و چې زه به اکټینګ کوم دا خو د الله تعالی یو دغه عزت یې چاله ورکوي نو بس الله تعالی لاک شکر دی
چې موږ له دومره عزت راکړو چې پبلیک زمونږ مطلب دا دی چې ډېره مینه کوي موږ سره څومره چې موږ سوچ لرو د دې نه زیاته مینه موږ سره کوي الله دې د هغوی عزت نصیب کړي او دا وخت یې بس دقسې تېرېږي میډم هغه وخت یې روی نه وی اوس دا حل شو نو وخت وګوره چې وخت څنګه تېرېږي ډېر په سپیډ سره روان دی ایکټینګ خو په منځ کې چې راغی کله بدر صاحب د مرګ نه پس ما ایکټینګ شروع کړی و ما یو خپل سی ډي ډرامه جوړه کړې وه د هغه ډرامې نوم دی ستا د مینې لیونی نو هغه چې ما ریلیز کړل بیا هم په دې دغه باندې نه چې یاره دا ډرامه به هیټ کېږي او زه به اکټر جوړېږم خو بس زما یو رزق یې دې خوا لیکلی و ډرامه زما هیټ شوه زه دې خوا خو ما د ټولو نه زیات کار د سی ډي ډرامو کې کړی دی فلم ته ما دومره توجه نه ده ورکړې څومره چې ما ډرامې ته ورکوله او یو ډرامه یو ډېر ښه دغه بزنس و خو دا کم کاروبار کې چې قسم قرآن زیات شي که نه نو هغه کاروبار سر خوري عموما او مونږ چې په قسم قرآن شي نو موږ په هر یو شي باندې چې قسم قرآن خو توبه خو توبه چې دا د قسم و قرآن او نشتراباد د ډرامو دا کار ختم کو بالکل تاسو ته پته و چې کوم حالات هلته جوړو نو کم کاروبار کې چې دا شی راشي نو هغه تباه کېږي نو هغه سی ډي ډرامې وي هغه هم تباه شي اوس د فلم خو دغه حل دی تاسو ته پته ده اختر باندې لګېدلي 2-3 فلمونه د هغې نه په سټوډیو داسې شړه پرته ده چې بالکل ته سوچ نشي کولی رزق الله ورکړي هغه د فلم په سر کې نه دا خو مونږ هسې دغه وایو دا مونږ خلکو د غلطه خبره ده چې رزق د هغه په لاس کې ده خو لږ ډېر همت په تکیه مطلب دی بقایا هغه ته وږی نه پرېږدي جی محمد حسین صاحب نو تاسو اکثر چې فلم کې کار کوي نو تاسو کله ناکله بالکل د بدر صاحب لګئ او ایکټینګ هم د بدر صاحب غوندې نو دا تاسو بدر صاحب نه متاثره وئ کو نه تاسو خپل قدرتي دی نه ما خو د شاهرخ خان فلمونه نه کتلي چې زه د هغه نه متاثره شم او هغه کار وکړم ما چې پرده باندې کتلی پیله بدر منیر ما کتلی دی نو چې ما کتلی اوس چې زه حرکت کوم مخامخه هم هغسې به یې که نه ولې چې زه راغلی د هغه نه یم بدر صاحب خو مونږ ډېر هغه زموږ استاد و مونږ د هغه ډېر غټ فین و د بدر صاحب ایو خانه زما په رګونو کې هم د یو پښتون وینه ده په هغه ورځ به زما وینه یا د خاورو سره خاورې شي یا به زما وینې نه د مینې سره ګلونه جوړ شي او اوس چې مونږ څه کوو چې هسې خوځوم نو د هغه رګ مونږ ته پته ده چې هغه څنګه अब څنګه چغه والا अब څنګه چاړې ته به هغه چاړه وی هلکه راوړه دا چاړه وی 40,000 به هغه 40,000 روپۍ دي دا شمار 40,000 روپۍ بدر صاحب نه شوی شمارلی ما ویل پوره باري کې 40,000 روپۍ فلم پیمنټ پاتې وه مې ورکول 4 ګتې وې د 10 نو شمارلی نو چې بیا یې پې شروع وکړه چې په درېیمه پیر ما بدر صاحب دا به څنګه چې نو بیا د هغه سره هغه سانډوی و هغه راغی هغه ته ادھر راوی یا 40,000 روپۍ وې یې ګینو وې نو بیا هغه شمارې کړې نو ما کتل ما دا زمونږ سوپر سټار بیا کم هیرو دی دا او دې 40,000 روپۍ نشي شمارلی ها ساده سړی و هغه نسوار وی پونۍ سره کار و بس هغه به چې ما ته ایکشن وایه خالي پیسو سره د هغه هېڅ کار نه و زه خبر وی چې ته به ما ته داسې وی نو کم عمر نه چې په تیارو کې تېر شه دا باقي عمر به هم هلته تېر شوی و ما خو دا سترګې ستا د دیدن دپاره غوښتې وې دا چې ما له سترګې راکړې نو بیا دې داسې جواب ولې راکړم اوس ته ووایه ګلشن چې زه په دې سترګو څه وکړم زه په دې سترګو څه وکړم ته به په شا باندې تللی چې چېرته تللی جی محمد حسین صاحب نو دا بدر صاحب چې کوم دی دا خو تاسو ته پته ده سوات او پهله فلم د هغه یوسف خان شیربانو و تاسو د بچپن نه بدر صاحب کتو بس بچپن نه مونږ چې فلمونه کتل خو بدر صاحب په سکرین باندې بل خو مونږ نه کتلی مطلب دا دی او نه مونږ د انډیا فلمونه کتلي دي چې شاهرخ خان څه کوي مونږ ته اوسه پورې پته نشته چې هغه کومه سودا خرڅوي او کومه نه خرڅوي او پښتو کې خو بدر صاحب نه علاوه زه یم چې اوسه پورې دې ټایمه پورې بدر صاحب چې کله نه مړ دی 1 مین شو که ستا خیال اوسه پورې څوک هم نشته دی شوکته دی هغه یو 1 مین شو مطلب دا دی سلطان رای شو بدر صاحب شو د دوی هغه ځیګونه څوک نیوی نه شي هغه 1 مین شو مو میډم بله خبر دا چې هغو سره هغه چا سره کورسۍ چا سره بکسه چا سره چترۍ هغه خلک ورسره هم نه و که په ځمکه به څوک ناست و په ځمکه به کېناست نو د هغه سره سیکرټري و نه هغه سره ښه و نه بد و اوس خو زمونږ هیروګان د ښځو نه زیات هغو سره دا نفري ورسره چا سره چترۍ چا سره کورسۍ چا سره بل څه شی چا سره د خوراک ساماني نو دا څه شی شو یو کس یو 4 کس نور پاڅاپ کړي هلکه خو یو کس ځان سره وساته بس صحیح دی نو هغه وخت کې دا نخرې پیښې نه وې میډم ډېر یو ښه کار و ډېر یو ښکلی چې کم کس په فلم شروع کو او ډایرکټر به سوچ کو چې بېروزګاره څوک دي هغه خلکو به فلم کې کار نه ومو لکه په ډبینګ کې به واچول چېرته نه به یې ځای کړل هغه ته به هغه کچن به یې هغه چلو اوس خو چې کم بېروزګاره
چې فلم وای پرېږدې د په ګولۍ وله نو ته یې په ګولۍ ولې هغه خو یې نه ولې هغه خو پیدا کړی دا خو وله ورکوي خو هسې ته خپل ایمان لکه چېرته به هم د چا دپاره به غلط سوچ نه کوې چېرته ولې چې الله د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي نو موږ څه شی یو چې موږ به د هغه بنده ته سپک نظر کوو توبه خدای توبه لکه چېرته به یعنې کې لاندې طبقې ته به چېرته دا نه وایي چې یاره دا فلانه هر سړی به د ځان نه لږ اوچت بره ساتي نو په دې به الله هم خوشحاله مطلب دا دی موږ څه کولی شو زموږ سره هېڅ واک اختیار نشته دی هېڅ واک اختیار موږ بس هسې یو دا خو یو څو ورځې مېلمانه یو دلته بس دا ورځې به هم تېرې شي او نو دلته دم او قدم دواړه په حساب دي وایي پل په لاره مګ د بې حسابه نو دلته هر څه ډېر په حساب باندې دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او کتونکو ته هم وایو چې د دې دنیا ډېر محدود ټایم دی ډېر محدود لکه زه به تا ته دا ووایم چې وایي الله دومره نږدې دی چې لکه دې خو دې دنیا ته موږ هغه رالېږلي پته نه چې د کوم امتحان دپاره د دې اوس موږ ته علم نشته دی که نه نو زه وایم چې زه سوچ وکړم نو زه وایم چې دا خو یو خوب لیده دي څه مستقل کار ته نه شي کولی ولې مرګ ستا سره دی هېڅ مستقل یو کار کولی شي چې هغه ځای دپاره ځان لږ تیاری وکړي چې هغه ځای ته هلته دې کېدي نو هلته نه بیا هېڅ ټول یو رشته هم نشته دی صرف ته او ستا عمل دی چې څه تا کړي او څه ستا دغه کې نو زه وایم چې خدای دې زموږ هغه ځای اسان کړي ولې چې د دې دنیا شکر دی د الله لاک لاک شکر دی ډېر ښه زندګي تېرېږي ډېر ښه خو غم د دغه ځای دی چې دغه ځای هم لږه روشني راشي چې ولې مرګ نه میډم چېرته به ځي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او مزید جی مینهوالو محمد حسین ډېرې ښایسته خبرې وکړې ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو محمد حسین صاحب تاسو دا فلم کې چې پنسه چوتوي دا تاسو ته چا ویلي دي که خپل یې غم دی دا ما ته چا نه ویلي دا یو څه کسانو هغې کې دا یو سړی ما منګوره کې کتلی و نو هغه دا یو لاس په دې ځای کې و دا سپین سپوټه به یې اچولی دا یو پنسه به یې بره وه دا یو پنسه به یې ښکته و نو چې به را روان پنجهدار یې سپلی به هم پخول نو سپین رومال به هغه اچولی نو هغه ما دې پنسې ته به هغه کتل نو هغه ته به ما وایي ته دا پنسه ستا بره دا یوه ښکته یو بله بره هغه ما ته دا سنت طریقه ده دا ما هم هغه دغه ته ویلو یو زموږ یو بایو هغه داسې ښه نامه یې دا انټرویو د خلکو نه اخلي د ما نه اوس دې ټایم کې د هغه نه میر شو نو هغه ما نه انټرویو اخیستل نو ما ته وایي چې ستا دا پنسه یوه ښکته ما دا سنت طریقه ده ما ته هم هغه سړي ویلو دا سنت طریقه ده خو هغه خو یوه بره وه بله ښکته وه که نه نو چې دواړه اوچت کې سنت طریقه یي نو هغه بای اوس ما له نامه نه راځي ما نه نامه یې راسته معافي غواړم خو دا دواړه نو دا ما د هغه سړي نه نو ما پیله ډرامه چې جوړوله نو ما دا پنسه یوه ښکته بله نو ډایرکټر وی شاټ یې واخېستو نو ما ته په رنګ کې وی چې کټ ما چې ولې جي وایي چې دا پنسه ستا بره ده نو ما دا ډرامه چې ما شروع کړې دی پنسې دپاره ده چې دا پنسه به بره وي که دا پنسه ته ښکته کړم دا ډرامه بنده ده ما ته چې دې کې دې څه مطلب دی نو ما وی دا زه ګورم ما نعمت صاحب به یوه سترګه اوچتوله ډینګ نو ما هغه سترګه ډېرو خلکو کوشش وکړو خو لکه ما نه نو ما وی زه ګورم چې یاره د پنسې باره کې ما ته څه دغه میلاویږي نو هغه ډېر ما سره بحث وکړو خو ما دا ډرامه که جوړېږي دا پنسه به بره که دا نه جوړېږي دا پنسه هم کته کومه بس ما نه به جوړېږي نو ډرامه ما هغسې جوړه کړه دا پنسه دا اپریشیټ شو اوس خو که خیال دې کړی ډېرې روګانې هم اوچتې پنسه مطلب ډېرې اوچتې نو دا یو شی خلکو ومنو او زما دا شکل داسې دی چې زه هسې په یو لاره باندې ځم نو ما ته خلک ګوري چې داسې شی الله تعالی پیدا کړی دی که نه نو بیا زما د شکل سره دا پنسه لګېدم نو اوس زما که نوم څوک نه اخلي په سټیج باندې و چې یو پنسه یې ښکته بره نو اوس پکې لږ ډېر زما یو شاګرد دی په بو کې دوه شاګردان دي یو جانزیب دی یو هغه بل بی دی اوس خو شاګردان ډېر دي ماشاءالله لکه او چې کوم سړی دغه کوي نو مونږ په هغې باندې خوشحالېږو مونږ یار زه او مونږ به د بدر صاحب دغه کوو ویښته هم هغسې برېت هم هغسې خو لکه زمونږ شکل د هغه سره نه میلاوي ته که نه بدر صاحب سره نو پنسه خو زما د هغه ځای نه نو اوس خو د دې بس زه چې چېرته هم یم نو دا زما سره اوچته یې د خیره سره جی محمد حسین ډېر ښایسته خبرې د محمد حسین صاحب وکړې ډېر اعلی خبرې خو هیروګانو که خو به خامخا تاسو چې زه تپوس وکړم چې څوک هم زیات خوښ دی نو تاسو به خامخا یو نوم اخلئ نه زه خو به حقیقت وینا به کوم او حقیقت نه علاوه مطلب دا دی چې څه چې حقیقت یې هغه به وایي که نه حقیقت ته څوک مخ نه شي اړولی که نه دا هسې خبره ده
نو هیروګانو کې ته به ما نه څه تپوس کوې ګوره څه ته چې ایکټینګ وایي میډم که نه ایکټینګ نو زه اکټران ډېر ځم پښتو کې دا نه چې مطلب د شاهد صاحب دی ارباز صاحب دی عجب ګل صاحب دی خو ایکټر چې څه ته وایي نو هغه یو جهانګیر دی چې د غیرت په تله کې چې ټاکی په دړی درنه شي نو بیا روکه دې دړی روکه دې نامه شي ولې چې خبره د مینتوب ده او په مینتوب کې چې څوک کاروبار کوي هغه هسې شودهتوب کوي ولې چې چک په چک سوکه په سوکه او چې په مینتوب کې پاتې راشي بیا پې توکه مطلب دا دی اکټر چې هغه څومره ښه انسان څومره ښه اکټر دی که نه زه تا ته ویلی نه شم نور عام لایف هغه پرېږدوه مطلب دا دی هغه څوک څنګه خو اکټر چې کوم دی نو دې ټایم کې ما ته د جهانګیر نه ښه اکټر بل نه ښکاري زه خپل دغه سره ویم نظریې سره ویم که نه ولې چې دې ټایم کې فلم کې جهانګیر نه وي نو ما کتلې سلیماګانو والا ډېر ښه سلیماګانو والا ما کتلې هغه دې فلم کې جهانګیر نشته دی نو جهانګیر که د 15 لکو په ځای باندې 8 لکه غواړي نو هم صحیح ده ولې سلیمان ور ډیمانډ کوي چې به جهانګیر پکې دي هغې کې نور اکټران شهید پکې ارباز پکې پرېږدوه نو بیا د هغو ویلیو څه شوه ویلیو د هغه سړي شو چې کم سلیما والا غواړي نو که تاسو کتلي کوم فلمونو کې چې جهانګیر نه وي سلیما والا یې والي هلکه وایي کې جهانګیر واچو دومره پیسې به زه درکړم نو چې کم سړی هغه اچوي نو هغه سلیما کې ناست هغه ته پته ده چې د دې سړي پبلک زیات دی او اکټر هم ښه اکټر دی تاسو ته پته ده دې ټایم کې د هغه د ټکري اکټر نشته دی او په هیروینو کې پخوانو کې اوسنو کې دا د څو وخت دی نشته دی هم نه صفا خبره ده او مخکې چې هیروین ونو هغه ستاسو د مخې هم او مطلب دا دی چې زه وایم چې اوس هم تر نن تاریخه پورې په هغې پسې چا بد نه دی ویلي تاسو هم دور هغه وخت کې تاسو هم وایي مطلب یاسمین خان یو هیروین راغلی وه چې هغسې هیروین به دې انډسټرۍ ته نه راشي ستاسو په خیال را به شي مشکله ده که نه څومره مطلب دا دی هیروین هغه وه اوس ما ته هیروین اړو پکې ښکاري نو اوس کوم به یې وراله بس هغه هیروین یې اکثر چې فلمونه کوو ګورو دا څوک ته دا نوې میډم ده دا فلانی ځای نه راوستې ده نو اوس خو هیروین یې نشته دی هغه وخت خو د کار هغه وخت کې به فلمونه جوړول ټول سپېدپوش کم غټ خلک سرمایدارو خلکو به فلمونه جوړول اوس خو په 400 روډ باندې 2 ګاډي والي هغه خرڅ کړي دلته فلم شروع کړي چې هغه پیسې ختمې شي هلکه وایي ځئ چې ځو چې بیا لاړ شي 2 ګاډي بیا نو چې اخره کې فلم لګي وایي 200 لکه بیلې نو 200 لکه پسې چې بیلې 200 لکه په رنګ روډ باندې بیللي په فلم کې خو دوی بیللي که نه اوس فلمونه هغه خلک جوړوي مخکې به فلم جوړو پپو خان څنګه سړی و سیف الله د کراچۍ څنګه سړی مطلب ښه پروډوسران به اوس خو پروډوسر هم نشته نو هغه دور سره مطلب دا دی چې هغه هر څه ډیولپ شو سټوډیو خو ختمه شو انډسټري هم ختمه شوه سټوډیو ته وګوره کم حال دی خفه شو والله نور پته نه هغه وخت را یاد کو خفه شو هغه چې څومره ښه ماحول څومره ښه مطلب دا دی یو حساب و نو صرف هغې پسې خفه شو نور خو ژوند دی تېرېږي شکر د الله کرم جی تاسو ترې نو لکه مخکني ډایرکټرانو کې یو ډایرکټر سره تاسو کار کولو نسیم خان نو هغه تاسو ته یو خبره کړې وه تاسو فلم چې جوړولو چې دا فلم به څنګه یو څنګه به نه یاست تاسو ذاتي فلم چې نوم اوسې و وایي دا فلم و حقیقت و حقیقت فلم و اول خو نسیم صاحب ما له فلم نه جوړو نو چې کله حقیقت هغه شروع کړو نو د هغې شپږم ورځ شوټینګ د هغې کوو نو ما وی چې د دې فلم پروډوسر څوک دی ما ته چې تا ته پته نشته ما وی چې ما ته چې پته وی خو ښه به وه که نه ما ته چې دې پروډوسر ته یې که نه ما اوس راته پته ولګېده ما چې دې پروډوسر دی ما دې کې زما کرکټر سره دی ما ته ستا په دې کې ډیشنګ رول دی ما ستا هر فلم کې زما ډیشنګ رول دی دا ډیشنګ نه چرته ما ته تا باندې یو ډیشنګ کرکټر سیټ کېږي بل پتا نه سوټ کېږي نو هغه فلم کې زما ډیشنګ رول څه و چې اخره کې زه ارباز هم مړ کړم د هغه پلار هم ټول هر څه ما ته چې دا ټوپک داسې اوچت که آی نو ما یې ولې وایي دلته به راشي اختتام ختم نو ما زه ویلن ما ژوندی پرېږدې ما ته چې دا فلم داسې جوړو ما نه جي مهرباني وکړه او که نه بیا هغه ارباز صاحب راپاسي او بیا هغه ما وژني نو هغه فلم وینډم ما په هغه په زبردستۍ باندې وکړو که نه هغه پته نشته چې د هغه ذهن کې هغه ټایم کې څه و هلکه نسیم صاحب نه ښه ډایرکټر زه وایم چې اوسه پورې که خیال وکړو
د قلم او کلاشانکوب نه پس دا فلمونه بیا ریوز شو کلچر طرف ته راغله هغې کې کم باران ګانې کم حال زموږ پښتو جوړ کړی ډېر بد حال قلم او کلاشانکوب نه پس بیا کلچر طرف ته راریوز شو بیا زموږ هغه خپل لکه هغه سړي ډېر محنت کړی هغه ډېر هیروګان دې سټوډیو ته ورکړي ډېر اکټران ورکړي دي خو زما په خیال د هغه د مرګ نه پس په یو اکټر د هغه کور ته نه تللی چې یاره د هغه دا بچي دي او هغه په موږ دومره احسانات کړي چې اوس موږ 2 لکه د دې ځای نه الو 15 لکه د هغه ځای ګوره د هغه تپوس پکارو د هغه د بچو تپوس 2 لکه کول پکارو یو کس په هم نه کړی دا زه یقین د سره درته وایم او زمونږ په وس کې چې څه مونږ نسیم صاحب ته اوس هم بخلي بیا هم بخلي او بیا هم بخلي دي زمونږ د وس چې څه یو کنه خو لکه دلته کې ما ته هغه خبره بیا راځي دلته دم او قدم دواړه په حساب دي نو ګوره لکه دلته دې خلکو له پکارو د هغه مرګ نه پس د هغه د بچو سره ولې چې یو ښه ډایرکټر یو ښه ټیکنیشن کله چې هم فوج کې یو ښه سړی یو ښه قرباني ورکړي نو هغه په تاریخ کې راشي چې یاره دا نو موږ د تاریخ هېڅ هم نشو جوړېدی موږ دومره کنجوسان او داسې خلک یو چې موږ یو طرف ته خو الله دې رحم وکړي او د شهادت مرګ دې خدای پاک راکړي دا زما د الله نه سوال دی جی مینوالو محمد حسین صاحب خبرې تاسو واورېدې ډېرې زبردستې ډېرې اعلی خبرې کړې او حقیقت خبرې وکړې او تاسو به ترې خوند هم اخیستې نو جی اوس د محمد حسین صاحب نه یو تپوس کوو چې محمد حسین صاحب ستاسو ماشومان څومره دي او ما 4 لکان دي او 2 جنه کوي خیره سره نو دوی څه هغه کوي تاسو د انډسټرۍ طرف ته فلم طرف ته کو نه تعلیم طرف ته ولا توجه ورکوئ زه د انډسټرۍ کې خو زه خپل خاندان نه بس دا یو دانه پوره یم د ټولو دپاره زه کافي یم او بچي خو دې طرف ته نه دې طرف ته د هغو څه دغه زما لکه زما دغه نشته چې دې طرف ته راشي او بل الله حاضر ناظر دی نو زما او زما د بچو د ژوند هېڅ پته نه لګي چې زمونږ زندگی به مطلب دا دی څومره پورې به وي ولې چې د هر سړي یو خپل سوچ خپل دغه نو زه په خپل یو میشن باندې یم خو الله دې پکې خیر واچي د الله نه د خیر سوال کوم که نور مې هېڅوک هم نشته نو دا خو مې خپلې مټې دي دا 4 دا خو به راسره د خیر سره نو سم سوچ کړی دوی ماشومانو ته څه جوړېږي به انشاءالله تعالی چې ډېر لږ وخت پس په تاسو وګورئ چې دا تاسو ته اوس نشم ویلی چې ما څه سوچ کړی دی خو دا به تاسو بیا وګورئ انشاءالله تعالی چې ما دې دپاره څه سوچ کړی دی جی محمد حسین صاحب دا تاسو لکه یو هغه راغلو مختلف خبرې چې تاسو لکه انډسټرۍ نه توبه وکړله او تبلیغ طرف ته روان شوئ نو دا حقیقت دی نه خو توبه خو موږ هر وخت وباسو توبه خو به اوس هم وباسې توبه په ویستو باندې خو مطلب دا ما داسې انټرویو زما نه اخیسته نو هغه ما هم دغه خبرې لکه دا اوس چې مې تا سره وکړې که موږ ډېر اخوا دې خوا لاړ شو ډېر اوږد سوچ وکړو که نه هر څه چې وکړو اخر مرګی دی هغه ته ما دا ویلي چې هغه ما ته بیا وایي چې تبلیغ کې ما تبلیغ کې خو به خامخا ځمه ولې چې تبلیغ کې سړی لاړ شي د مانځه او داسه مطلب دا دی داسې نور زمونږ مینوال زموږ خواله راځي نو زمونږ د اوسې که یو 4-5 کسان مطلب دا دی داسې په نیکه لاره راشي څه بده خبره خو نه ده که نه نو د هغه بی سره ما ټولې دغه خبره کړې وي او توبه خو په هغه هم ما سره څه فلم 2-3 نیمګړي داسې وو نو د توبې ما څه ذکر نه و کړی خو لکه ما دا ویلي و چې لکه د دې ځای بندوبست پکار دی که هغه په هر طریقه کوئ چې په څه طریقه کولی شي خو چې هغه ځای ستاسو ښایسته کېږي خرابېږي نه داسې کار چې نه چې ته دلته داسې کار کوې چې هغه ځای نو هغه کار پکار دی چې ستا پې هغه ځای ښایسته کېږي ولې دلته خو به ته د خېټې دپاره لګیا یې څه نه څه هر څه به وکړې خو میډم هلته چې دې کېدي او له پاسه را باندې ګټې کېدي او بیا پې خاوره واړئ او بیا په هغې له پاسه خاوره واړئ نو لاړې په ځمکه کې دننه لاړې نو الله دې مل شه که نیک عمل دې په دې دنیا باندې کړی خو هلته به دې هر څه هغه نیک عمل به دې په کار راشي او که نه دې وکړی نو والله که هلته کې د مولوي صاحب هم خلاصې نشته دی چا پسې شاته خلک موز کوي طارق جمیل صاحب د خولې خبره هغه وی چې د ټولو نه مخکې به مسجد امام جهنم ته ځي ولې به ځي چې هغه به سره د علم داسې یو کار کوي چې مطلب دا دی چې هغه ګوره اوس یو کار غلط نه سبا خو د غلط کار پته لګي چې دا غلط دی خو مونږ چې کار وکړو مونږ په هغې باندې بیا فخر کوو مونږ په هغې دا نه کوو چې یاره مونږ توبه وباسو چې یاره خو میډم خبره ډېره مختصر خبره ده لکه سوچ وکړئ څومره خلک زمونږ د مخې لاړو تک دی دا دنیا چې کوم ده داسې یو ټیلر دی بس هسې یو دکاوه ده څومره خلک لاړو راغی
زمونږ هم تک دی خو داسې څه پکار دی چې الله رضا شي او هغه ځای ښایسته شي بس. جی مینوالو دا د محمد حسین صاحب خبرې وې. هغه وایي چې انسان لکه ټیک ته دی دنیا کې هر قسم کار کوي، لکه موږ د انډسټرۍ کې کار کوو، لکه فلمونو کې کار کوو، خو د آخرت دپاره هم څه نه څه پکار وي. ولې چې تک د آخره یعنی که هر انسان به دا نه لکه زمونږ خان صاحب وګوره یاسمین خان هغه هم د انډسټرۍ ښځه وه، خو هغه نن سبا په کم الفاظ کې یادېږي. هغه تاسو ته ډېره ښه پته ده چې هغه ډېر ښه الفاظ کې یادېږي. نو دا د محمد حسین صاحب خبرې وې، تاسو واورېدې او تاسو به ترې خوند هم اخیستې. تاسو به له دې نه یو عبرت هم چود کړی یو چې یاره محمد حسین لکه اکټران داسې نه دي چې اکټران صرف آرټسټان دي او بدوي فلمونو کې کار کوي. نو دې په داسې هغه نه دی چې تش فلمونو کې کار کوي او دوی لکه نور څه نه کوي، دوی هر څه کوي. دوی دین هم پېژني، اسلام هم پېژني، خدای رسول هم پېژني. نو دا هر چاته په دې نظر مه ګورئ، هر سړی خدای رسول پېژني، هر اسلام پېژني. نو جی دا د هغه ډېرې ښې خبرې وکړلې، تاسو به ترې ډېر خوند اخیستی. جی محمد حسین صاحب تاسو د انډسټرۍ داسې راغلی، نو تاسو لکه په انډسټرۍ کې لکه په دې ژوند تاسو لکه خوشحاله یا تاسو دا کرکټر چې کوئ دا تاسو سوچ کړو چې یاره دا به زه ویلن کرکټر کوم که نه هیرو کرکټر به کوم؟ ما هغه شروع ډرامه کې چې هم کار کړی نو هغه نه ویلن و نه هیرو، هم هیرو او هم ویلن که نه، هغه داسې یو کرکټر و. نو ما چې څومره لکه زما یو ډرامه ډېره زیاته چلېدلې وه شرابي. غلی شه درته ویم، خدای پاک مو دا سپېرې خولې د خاورو نه ډکې کړه. ستاسو د لاسه ستاسو د لاسه نه د شپې د شرابو په نشه پوه شوم او نه د ورځې د شرابو په نشه پوه شوم او بیا دا سپېره. نو هغې کې زه ایز هیرو ما، نو هغې نه دې خوا بیا ما لکه ډېر زیات سپیډ سره کار کړی و، ډېر کار و. بیا لکه شرابي نه پس زه په کور باندې بیا نه یم ناست، هغې زه غرض دې ځای ته راوځغلولم چې دې جونګړې ته ناست یم چې دا ما دلته زه رالم دا ما اخیستې وه په دې لاهور کې، دا هم د دې ډرامو مامو پیسې وې چې ما پرې دا جونګړه اخیستې وه، ما د کوره نه وې راوړې. نو هغې کې زه هیرو وم. نو د هغې نه پس داسې نو بیا فلمونو کې چې ما کله کار وکړو نو فلمونو کې ما یو فلم کې کار کړی و، د بندسیم فلم و، هغه نارې مې ولې نه اورې. حقیقت خو د ما خپل فلم و، خیر بهرحال حقیقت شو داسې یو دوه درې فلمونه نور و هغه ما خپل جوړ کړي. نو هغې کې خو به لازمي کار زما خو لکه د دې نه هم زما د خپل فلمونو نه هم ښه کار چې کوم و د هغه یو فلم و نارې مې ولې نه اورې، شیخ اکرم مې پروډوسر و. هغې زما ډېر ښه کرکټر و، خو هغه فلم نیګټیو و نو اف ټایم نه پس هغه تور نه ښکارېدو. نو زمونږ قسمت دغه ځای کې لږ خراب و. نو نارې مې ولې نه اورې حقیقت شو. مطلب ډېر فلمونه، یو د شهید خان سره ننګیالی و، مطلب د ښه فلمونه لکه ډېر فلمونه داسې کړي دي، خو چې کوم فلم فلاپ شي نو هغه بیا ټول په موږ باندې واچوي چې دا پکې موږ دا سپېره اخیستی نو دا د ده د وجې، خو چې کوم هیټ شي نو هغه شهید خان کاتې ته واچوي او شهید فلم نو هیټ شو. دا مصیبت پکې که نه. نو دا کرکټر باندې تاسو هغه مطمئن یې چې دا ډېر ښه کرکټر دی دا چې تاسو کم کوئ لکه فلم کې هر کرکټر دا چې ویلن یا هغه شهیدلی دی ورکوټي اختر فلم کې کار کړی و، هغه ورکوټي اختر فلم نوم و هغه به آخري جنګ نه 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 اعلان جنګ نو کشر خان به نه چېړي، یو کشر خان لوپر و او دا و کشر خان به نه چېړي. نو دې کې پته نشته چې څه سوچ یې کړی و. نو هغې کې هغه سیکنډ هیرو زه اخیستی وم، نو هغې کرکټر ډېر ښه و. مطلب دا دی فلم او فلم هم چلېدلی و، مطلب دا نه چې ده و چلېدلی. او دا اوس اعلان جنګ کې خو بس زه اعلان جنګ وم، زه پکې ناڅاپي راشم او ولاړ شم. خو ما یې زه ټیک دی بس چې هغه ورایټي پوره شي فلم کې کار کړی دی. زما خبره ومنه، په دې پوره علاقه کې زه داسې کپری نه وینم چې تا زما نه خلاصه کړي. جی محمد حسین صاحب زړو هیروګانو کې ستاسو څو خوښ وه؟ زړو هیروګانو کې ګورم میډم هغه وخت کې هیروګان چې کوم بیدار وخت صاحب هم هیرو، جمیل بابر هم هیرو، اصف خان هم هیرو، ډېر هیروګانو. خو بدر صاحب یو داسې هیرو چې هغه دا ټول چې کوم دی دا هغه که ستاسو خیال کړی یو حاجي صاحب د هغه سره چلېدو او اصف خان د هغه سره په کم حساب سره چلېدو هغه تاسو ته هم پته ده. حاجي صاحب هم ښه چکلیټي اکټر و، مطلب څنګه چې وید مراد واخلې نو زموږ سره پښتو کې داسې اصف خان و.
خو بیداربه خو ښه اکټر و مطلب بد اکټر نه و ناڅاپي راغی بس بیا یو سیټ ته شو غرض ورځو جمیل بابر هم مطلب څومره فایټ وکړو خو لاړو خدای دې وبخښي طارق شاه صاحب څومره فایټ هغه هیروګانو کې بیا هم یو سیسټم و د اوسنیو کې خو بالکل څه سیسټم نشته دا خو بالکل بې سیسټمه شان دی د هغو بیا هم څه ناسته پاسته څه مطلب خبرو څه طریقه اوس خو جلس پن دا جلس پن نه دا ډېر زیات دی او بل یو خبره زه تاسو ته کومه دا بغض نه دی کینه په جنت کې به شپږ شیزونه نه یو به ګیره نه یو به خوب نه یو به ګن نه یو به بوډاپه به نه یو به کینه نه کینه دا چې پړه کې مونږ یو بل ته یو شی ساتو که نه نو دا ګوره لکه چې خدای پاک هلته یو شی نه ساتي نو هغه مونږ څنګه ځان کې دننه نو دا شی هم نه دی پکار چې یو بل نه لکه مونږ دا اکټران بغض په دې کوي چې اوس که ته د ګل صاحب سره کار کوې هغه له سکرپټ لاړو چې تا سره دویم کرکټر دا روان دی تا سره دا روان ابه کټ دا دې ځای کې ختم کړه خو به زه ځم نو دا بل هم پرېږده بھائی ډایرکټر ډیمانډ دی چې هغه نو دا شی ډېر ګران دی تا ته یو کار میلو شي نو پر رننګ کې به بیا په هغې کې ټکه 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 په هغې ګلکاري به وکړي نو تا ته به واوره یو څه بیا به کېږي بل څه نو ته به هم مجبورا څه به کولی شي که بیا څه کوې نو خلک وایي دا داسې دي دا داسې دي حقیقت خو چاته پته نه او زه وایم چې دا کینه ساتل زه خو تا ته مخامخ ناست یم په خدای یقین وکړه چې جی محمد حسین صاحب ټیک ته تاسو ویلې که نه چې نن سبا یې روزانه کو نو دا بغض دا بدر صاحب کې و او که نه نه بدر صاحب کې دا بغض په هغې کې ذهن نه که نه و چې هغه خو ډېر وقته ذهن نه راغلی هغه په خپله هغه خبرې کولې چې ما لرګي خرڅ کړي دي ما په روډونو باندې ګټې ټکولې دي لکه هغه څه پرده په ځان نه دی اچولی خو زه تا ته د ایکټینګ باره کې خبره کوم ګوره بدر صاحب یو فلم کې کار کړی خانه بدوش هغه فلم لالا سردار خان جوړ کړی خو زه وایم چې خانه بدوش فلم هم لالا سردار خان ته هم یو قسم له داد ورکولو چې هغه فلم کوم جوړ کړی و کوم د هغې هغه ریکارډ پوره هر څه لکه بندوبست که نه او بیا هغه فلم زه بدر صاحب کې دا کمال چې د هغه خندا ته وګوره لکه ډېر کوشش ما وکړو ډېر کوشش د دې خندا لپاره زه اکثر هغه فلم نو زه نو نه کېږي د ما خندا ما ډېرې د شپې ما زه په دا خندا چېرته وکړم نه یوه خندا ما زه تا ته وایم چې ما په میاشتو ریاست او زه چیلنج ورکوم چې هغه خندا دې یو سړی کومه چې بدر صاحب کړې ده نن زه ډېر خوشحاله یم وایه زه تا ته څه انعام درکړم دا خوشحالي زما انعام دی سردار زما خوشحالي دولت دی او دا ټول دولت ما تا ته در وبخو بدر صاحب ما خندا خو نه وکړم تاسو پته ده هغه خندا چې هغه کومه کړې ده نو زه تا ته وایم چې روز هغه ته وایم هسې هیرو نه جوړ شوی هغه دیدن هم جوړ کړی و هغه بلکل صحیح ړوند صحیح هغه خانه بدوش هم جوړ کړ هغه وربل هم هغه په وربل کې هم هغه و مطلب د هغې نه دې خوا راشي بیا نور فلمونه ته وګوره هغه ته چې به تا بوجۍ مو اچوله که نه سر کو بې کیا بات ہے زبردست ډریس دی اوسني که مونږ ځان ته هر څه واچوو خو میډل ګرانه ده که نه ګوره هر یو کار لپاره الله تعالی خپل هغه پیدا کړي بدر صاحب قدرتي کیمرې دپاره پیدا و چې به دې کیمرې مخامخ راغی نو حال به یې غونډ ما به د هغه فلمونه په خپله 3 شوګانې کتلې اولنۍ دویمه درېیمه 3 شوګانې ما انصاف فلم کتلی هغې کې یو ګانه کې جامونه مات شو شراب بیا اخره کې یاسمین خان هم کوي دا فلم ما 3 شوګانې یو ورځ جمعې پر ورځ کتلې زه تا ته وایم چې وخت هم هغه وخت و نیګټیو چې کله ختم شو د فلم وخت بلکل ختم شو نیګټیو ګوره د فلم یو خپله ولې چې په 8000 روپۍ په اخره کې ډبه وه 400 فوټ ډبه 8000 دې وخت کې به کم از کم 25000 باندې به وه په 400 فوټ ډبه واخلې او دې خوا ته شوټینګ کې نو هغې څه زور به لرو نیګټیو کې به تاسو څومره ریاسلې کولې 3 ریاسله خو به کولې که اوس تاسو یو ریاسل هغه هم په مزاق کې ټیک بس ټیک په ټیک کې چې کوم یې وکړو هغه به تا که کتو نو په ډبینګ کې به دې شوټینګ کړو چې تا به خپل نو اوس خو شاټ ورکې ته وخت دا نه دی ښه دوباره بل واخله هغه شی دا مزاق شو که مزاق کار نه شو مزاق نو کله چې نیګټیو لاړو او دغه اکټران راغلل بدر صاحب مې پس 1 مین شو تا ته ما وایي چې څوک راغلی ته ما ته 1 مین شو وښایه بدر صاحب یوازې 1 مین شو چلېده تا داسې خپلو فلمونو کې تا نو به سلینا ولګې که نه بدر صاحب واخله بقایق ورسره هر څوک اخلي صفابندي به نه وه اوس خو تا ته سلیم محمد دا نه وایي چې ته دا فلانې واخله هغه به تا ته وایي دا فلانې هم واخلو ورسره فلانې هم واخلو ورسره فلانې هم واخلو
نو بیا ډایرکټر ضرورت پاتې نشي بیا خو زه ډایرکټر ته یم ولې مارکیټ کې دغه کسان چلیږي نو بیا ډایرکشن مباله پکار دی چې زه وکړم ولې چلیږي هغه چې زه څنګه په دې اختر باندې هم فلمونه لګېدلي دي خو ما څومره چې ما ته راپورټ راغلی دی وایي چې خانه بدوش او بیا دویم نمبر پسې شاید دی فلم نو که خانه بدوش خلکو زه یم کتلی مې نو په هغه نظرې به یې کتلی چې یاره خو په هغې کې به کرکټر د بدر صاحب کرکټر که جهانګیر صاحب کړی خو ښه به او که د هغه نه علاوه بل چا کړی نو ما یقین نه راځي که هغسې کرکټر هغه وکړی او جهانګیر بوله بیا هم سلام صفحې مات کړي چې چل کړي جی مینوالو تاسو د محمد حسین سواتي خبرې واورېدې ډېرې زبردست او ډېرې حقیقت خبرې وکړلې او ډېرې صفا خبرې وکړلې هغه چې څه په اړه باندې هغه ټولې صفا خبرې وکړې نو زموږ تاسو له اجازه غواړو خو زما چینل دی ښکلا دا خامخا سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ او شیر یې کوئ او په هغه ګنټۍ باندې ګوته کېږئ دا ورته اوس محمد حسین ووایي چې دا څه وکړئ دا ته هم ورکړه ها د دې میډم دا چینل لایک کوي شیر یې کوي فالو یې کوي او په هغه بټن باندې ګوته کېږدئ کومه بټن چې درته دا یاد دی پوه شوې که په هغې باندې ګوته کېږدئ تاسو ډېره مننه الله بابا خو زما غوږونه هم د انکار اورېدو اموخته نه دي